ہر انسان تاوان کے پروت تے زیان کے پروت تے دیره دانه وی چې دا ډوډۍ خورم دا زما کامیابی ده دا بنگله میں جوړ کړه دا کارخانه میں جوړ کړه صدر شم وزیر اعظم شم سیکرټری شم پیسې ډیره شو دا زما کامیابی ده نه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې دا سلور صفتونه پکې وي کامیاب دي هغه سلورو کې لومبي صفت د ایمان دی ټول یورپ راغون کا د سیل میں امریکا و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چې څومره یورپ ته راغونډې کا او د هغې مال او دولت او حسن او د دنیا زیب و زینت ټول راغونډ کا قسم په خدای که د الله په نزد هغه چوړې چې هغه د رنګ نه تور دی غریب د ډیرانونو کې لاس او خپې وی او غریب عجز تک تور بے وسه بے کسا او زړه کې ایمان پروت دی په خدای که هغه ټول د دې انسان برابر د خدای په نس کې دی شي د دنیا خو لږ ژوند دی تیر بشي انما هذه الدنیا لعب ولهو دنیا خو د لوبو ټوکو شی دی تیر بشي که د چا شپېته کاله دی تیر شو که د چا اتیا دی تیر شو که د چا سل کاله دی تیر شو او په یو تیزی د دنیا دا ژوند روان دی که خشته تیر کی هم تیریگی او که بیکا تیر کی هم تیریگی کل جون خده غواړي دا اللہ دا محنت بکے مشاقت بکے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یو معنی کی کل جون لیکن چه جون د ډیر خشته یو ایمان ورسرنی اغا زندگی چه نختمه دو والا زندگی دا برباده شوا نو چې څوک د لږو ورځو ژوند خشته کوي او د همیشه زندگی تباه کوي دا قمقل انسان دی ایمان د لوی دولت دی په خدای قسم که یو سړی مومن مړ شو دی د دنیا ګناهګاره می یاره ایمان پکې وي او ځل به جنت ته ځي خو ځي به خامخا او چې ایمان پکې نه او هر څومره نیک اعمال یې کړي او د باندې دروازه بنده شوه د دنیا دی همیشه دپاره دوزخ ته لاړ کفر شرک اللہ نہ بخی باقی چے اغواری نو ارچاتا ارس بخی دا نہ بخی بس دیکھیں رسول دویم خبر اشتا دے اس میں اردو والاوی دو رائے ہے نہیں دویم خبر پا دیکھیں نشتا ایمان والا نعمت چے منگلا اللہ کمرا کردے دے پا خدای قیمتی نعمت دے دا دیر قیمتی دے دا سا ایمان ستوئی اللہ منم یوے منم او دا اللہ چے کم صفات ځان ثابت کری دی یا حضور پاک والا ثابت کری دی اگر ټول منم دیتے ایمان ہوئی اللہ میں ندی لیدلے خو منم پنہ خو بے پیجن اللہ میں ندی لیدلے خو یو با منم دا اللہ ټول پیغمبران با منم او حضور پاک پٹولو کے خیری پیغمبر منم دا اللہ ټول کتابونه بمانم قرآن بټولو کې اخیری او ناسخ کتاب منم الله وی خیرت شته دویم الله منم تا ویلی دی ما نه دی لیدلی الله وی د قبر عذاب شته دویم الله چې تا ویلی دی به زما په ته اعتماد دی بے لیدلو عقل ته نه راځي بیا منم الله وی عظیم دوزخ میں پیدا کړی دی او ما به تاسو به واپس ته قبر نه جمع دی کوم اللہ زمون عقل کے دا نرازی خوچے توے منو دڑنا منو اللہ وی جنت بدر کوم اللہ عقل کے نرازی خوچے توے منم اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لیدلے خوچے توے زمانم اللہ وی زمان عرش تے اڑیر لوے دے اللہ منم اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم اللہ وی مالا مرگ نرازی مالا ستڑی نرازی ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلالم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زیم اللہ مانا زیو خبرو کم او ستا عقل نالی او تبیان ما تاوی چی دا خبر خوزما دا عقل نلری دا خوچی تاوی منم رشتاوی وازبا خوشحالی گم گمانا خوشحالی گم زیم خورا دا دون خی انسان دی دا پا ما دون اعتماد دی چی ما یو خبرو کلا دا عقل نوچتا دا بیم دی منی نو زیم اللہ کتا کمی خبری کردی دی ستا ذات دا عقل نبالا تر دی ستا صفات دا عقل نبالا تر دی ستا قدرتون دا عقل نبالا تر دی ستا چه سمر کائنات پیدا کردی دی ترنن پوری دا دنیا سینس اغیتا نشی رسی دی دا عقل نبالا تر دی اللہ
ته ډېر لوی قادر مطلق یې الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالي باندې زما اجمالي ایمان تفصیلي باندې زما تفصیلي ایمان دې ته ایمان وي خو دړنه یو هغه ایمان دی چې کچه دی کمزوری دی ضعیف یو هغه ایمان دی چې مضبوط دی اوس ایمان خو زمونږ شته خو د ایمان به مضبوطه و کمزوری نه کمزور ایمان ممکن ده چې موږ نه وخویږي کمزور ایمان ممکن ده د قبر چې کم وخت کې زنکدنې نو شیطان درته بیا نښتی دی پرېږدي خو دی نه امام رازي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و د الله په وجود باندې چې الله موجود دی 360 دلایل لیکلي دي په کتاب کې دې خلکو دپاره چې څوک الله نه مني هغه ته ثابتوي چې الله شته الله موجود دی دا دلایل لیکلي دي او چې کم وخت کې مري شیطان راغی په مقابله کې شو اصل د زنکدن په وخت کې مقابله کې شو او سیب هلکه امام رازي فخر الدین الله نشته لکه څنګه نشته دلیل وایم دا مې دلیل دی شیطان سره څوک مناظره کولی شي هغه ورته باطل دا دویم دلیل دا هم ټیک نه دی دا هم باطل په دلایل ورته ثابتوي دا دریم دلیل دا هم باطل دا څلورم دلیل دا هم باطل دا پنځم دلیل دا هم باطل لګیا دي سره به شیطان سره مناظره شروع ده امام رازي دلایل وایي او هغه ورته باطل وایي او د یو شیخ ته شیخ نجم الدین ابل د ناست دی هغه ته شاګرد وباچي او دس کوي لوټې د پاسه لوټه هغه ته لګیا دی لوټه کې وباچي او د نورې راوړي شاګرد حیران دی چې خدایا شیخ اګاګ دی او دس کوي او بخوی بنیاد ویسته سوچ کې تللی دی چې کم طرف ته په سوچ کې تللی دی زه په لاسونو اوبه اړوم بس کراته نه وي او اسراف شروع دی شیخ سوچ کې پروت دی سوچ کې او شاګرد اوباچي او د باندې اوبه بیږي ناګانې یو چونګ راواغېشته داسې لړکه خدای بنده وی چې بغیر دلیله الله منم الله موجود خولې بیږي د شیخ نه رنګ زیړه دی د شیخ شاګرد ورته وایي صاحب څه چلو ته خو په سوچ کې تللی وې ما خو بله اوبه در باندې واړول ما ته ډېرو توجه نه و چا سره دې خبرې کولې رنګ دې زیړ دې سترګې دې زیړې دي او رنګ دې بدل دې خولې د نه بیږي چل څه دی وی الله راته امام رازي وښو دې ته کشف وایي د غیب علم الله لري د کشف د کله چې الله وغواړي یو انسان ته وښي کله چې ونه غواړي یو انسان ته نه ښایي د زړه په سترګو هغه شی وویني چې په دې سترګو نه ښکاري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر د پاسه ناست دی او لښکرې لېږلې دي د میاشتې په مزل د میاشتو په مزل لرې لښکرې لېږلې دي او په دې منبر ناست دی او اواز کوي یا ساریتو ساریه د هغې لښکر مشر جرنیل دی کمانډر ان چیف او دی ورته اواز کوي یا ساریتو اے ساریه الجبل غر ته متوجه شه غر نه ویریږه اله شاله چې کم خلق ناست دی هغې وایي دا په عمر څه چلو شو دې ساریه ته اواز کوي او ساریه خو د میاشتو په مزل لرې دی دماغو کې فرق راغی که څه چل دی خو چا تپوس نه شو کولی د حضرت عمر هیبت ډېر زیات و په بخاری کې یو حدیث دی امام بخاری بار بار راوړي حضرت عبدالله ابن عباس چې د پیغمبر مبارک د تره زوی دی او دی عمر به خپل مجلس ته راوسته او د مشرانو سپینګیرو صحابو سره به کېناو او د سپینګیرو صحابو اعتراض وکړه چې زمونږ خو د ده په شا زامن او نوسي دي نو ته دې مونږ سره ولې کېنې دا کشر دی وی تاسو ته پته نشته دله خدای علم ورکړی دله الله علم ورکړی ځکه یې تاسو سره کېنو
اغا عبدالله ابن عباس وی پزړه کې مې یو سودا وه یویت ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما دا د یو دوو بیبیانو په حق کې د آیت نازل دی قصه اوږده ده خو مختصر وي زما زړه کې دا سوچ و چې دا کمې دوه بیبیانې دي ما ته کمې دي سوچ مې وی عمر صاحب په سفر کې تلو نو دس لته ما ورسره لوټه یوړه نو خبرې له مې رو پیدا کړ وی مې حضرت د یو کالو شو خو زما پړه کې یو سودا ده خو ستا نه هیبتا لکه تپوس نشم کولی یریږم ستا روب دی راباندې یو کالو شو یو کال در تپوس نشم کولی امیر المومنین دا آیت د کومو دو بیبیانو په حق کې نازل دی وی راته وی اوه ابن عباس دا د زما لور حضرت حفصه او د ابوبکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما د هغې په حق کې نازل یو کالو شو یریږم دنه تپوس پې دنه نشو کول وی ګوره چې ما سره یو علم یې یریږم نو مانه فوري تپوس کوه نو د عمر یو هیبت و صاحب چغې وویله ای ساریه الجبله الجبله خلقو وی تپوس نشو کولی عمر غصه نشي هغه لښکر چې کله راغې ډیره موده پس نو د جخکر جرنیل و ساریه هغه نه خلکو تپوس وکړو یاره وی په پلان کې روز صحابه هغه روز ټیم نوټ کړی تا ته څه ناشنا خو څه نو پېښ شوی وی ولې نه وی څو وی دشمن سره لګیوم په جنګ و دشمن مخکې د زور پسې دشمن را سره چل کړی دوکه کړی وه هغې نیم مونږ سره مخ په مخ و نیم د غر نه شاته و مونږ یې ځان سره مخامخ کړي او د هغوی مقصد دا و چې د شا د غر دا لښکر به راکوز شي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نو مونږ به یې د دې طرف نه کړو هغوی د هغې طرف نه منځ کې به یې ختم کړو مونږ ته د شا د غر د لښکر پته نه وه دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبل الجبل ساریه د غر نه ویریږه غر ته متوجه شه وی چې اواز مې واورېده وي ما وی چې والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل دشمن د غر نه را روان دی خو شکر چې عمر اواز راغی زر مې لښکر نیم که نیم مې غر والا طرف ته کو نیم دی بل طرف ته دشمن له مو شکست ورکو عمر ناس په مدینه کې دی د میاشتې په مزل لښکر وینې هم اواز وررسی اواز کوي الله هغوی ته رسی کشف پیغمبر تم کیږي معجزه او دا یو نیک انسان تم کیږي کرامتي او د عقل نه بار کشف وته چې په دې سترګو کې څه وینې او تا ته نه ښکاري د زړه په سترګو یې د رب العالمین وښایي دې ته کشف ویل کېږي کشف خبره مې یېره شوه نو امام رازي رحمت الله علیه هغه چې کوم شیخ دی نو هغه ته شاګرد وی صاحب لوټې د پاسه لوټه در باندې وړو څه چل شوی وی الله امام رازي راته وښیي ځان کدنې ده شیطان ورسره په مقابله نښتی دی امام رازي وی الله شته شیطان وی نشته امام رازي یو دلیل هغه ورسره باس کوي خرابوي بل دلیل هغې رد کوي بل دلیل هغې ختموي رد کوي 360 دلایل یې وله غونډو وال اخیری دلیل پاتې وی که دا دلیل یې وله والی وی ممکن ده چې امام رازي د دنیا نه بیمانه تللی وی ما یو موټی اوبه ور وویشتې الله د هغه سینې له ور ورسولی او ما وله توجه پیدا کړه چې پرېږده دلایل ورته ووه چې بې دلیل الیا یو دی بس هغه وی شیطانه باسونه مه کوه زه هېڅ دلیل ملیل نه منم خو الله یو دی شیطان د زړه نه پنجې وویستې امام رازي ایمان سره د دنیا نه لاړ د شیطان د مرګ وخت کې درته راځي پرېږدي خو به دی نه والله که دې پرېږدي مناظرې به درسره کوي مقابلې به سره کوي دا کم خلک چې نښتې دي زیارتونو پسې او د زیارتونو نه غوښتنې کوي الله نه به غواړي دا کم خلک چې نښتې دي او غیر الله ته او زیارتونو ته په ځمکه پرتې او سجدې ورته لګوي دا شیطان ځان ته رانږدې کړي دي یارېږم چې د مرګ وخت کې تباه او برباد نه کړي ټیټ عقیده د الله په ذات او د الله په وحدانیت دا مضبوطه عقیده به ساتئ ټیټ به ساتئ ټیټ د هغې مثال درته وښیم دا کاڼې دي زما د محراب دا کاڼې
یو د دې رنګ دی او یو دا دی چې زیړ رنګ راوالی او د سیمټو دیوال لی ورکړي دواړو کې فرق دی هغه رنګ چې ته په برش باندې د سیمټو دیوال له ورکې چې معمولي غوندې چاکو ور باندې کېدی هغه ته دانګي چې نوکم پې کېدی هغه رنګ ته دانګي هغه رنګ هم رنګ دی او دې باندې چاکو کېده هر څه پې کېده او مشین پې کېده چې څومره دا مږې دا رنګ به نور هم خشته کېږي خو ختمېږي به نه د بعضې خلکو ایمان د چونې د رنګ په شانتې وي چې معمولی غوندې یو چاکو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنګ ته ودانګي ختم دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی دا خو یو موټرګي ورکي ایمان پرېږدي یو بنګله والا ورکي ایمان پرېږدي یو دوست دی کافر دی او ته دوه درې خبرې وکړي ایمان پرېږدي نن ګورې د مارونو ډېر دا نوې طبقه خلک خصوصا دا نوجوان طبقه لاړل د ایمان نه خلاص روان دي اغیار لګېدلي دي کافران لګېدلي دي او د هغې ایجنټان لګېدلي دي چاته په ذهن کې دا اچئ په ذهن کې چې مړه دا اسلام بیکورډ دا خو زړې خبرې دي نوې خبرې د جینکو ته په زړه کې دا چې دا پردې مردې دا زړې خبرې دي دې ته څه ضرورت دی پرده دا چې موږ مخ پټوو دا ولې سړو او مونږ کې څه فرق دی دا ذهن کې چې د قرآن آیت دی د هغې نه اړئ بې پرده کوي چاته په زړه کې زنا ورچئ چاته په زړه کې بربنډتوب ورچئ د پیسې دپاره چاله موټرګي ورکوي چاله پیسې ورکوي کشر کل تباه او برباد پیسه ډېره قیمتي شوه ما سره پیسه نشته په خدای داسې ښځې دي چې په پردو کورونو کې خدمت کوي په پردو کورونو کې لوښې ویندي په پردو کورونو کې ځای جارو کوي پردي ماشومان لوبئ خو خپله حیا محفوظ ساتي اصل چیز خو حیا ده پیغمبر فرمایي الحیاء نصف الایمان حیا زموږ نه لاړه تباه و برباد مونږ خو شکر دی ډېر ښه یو زمونږ خویندې میندې خو په دې کورونو کې پرتې دي او په بورقو کې زړې شوې زړې ورشئ تاسو پنجاب ته لاړ شئ تاسو سند ته لاړ شئ تاسو کراچۍ ته لاړ شئ تاسو اسلام آباد د لاهور بازارونه وګورئ تاسو ته پته به ولګي بې حیایي ختمه عامه شوه دا شیطان لګېدلی دی شیطان د جینۍ پسې لګېدلی دی د زناکاره لږ پسې لګېدلی دی رسول الله مبارک فرمایي کم انسان کم الک او جینۍ چې په زنا کې مبتلي خرج منه الایمان ایمان ته ووت اے زمون علماء په کې تاویلات کوي نور د ایمان او سکینه او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمایي د ایمان لاړوت د سر د پاسه پروت دی که دې وخت کې مړه شو ایمان نه خلاص لاړل چې شیطان دومره دلته راګیر کړي چې دغه وخت کې د باندې داسې عمل شروع کړي چې ایمان درنه لاړو اوچت شو نو د مرګ وخت کې ورته څه شی ویریږي مسلمانانو ایمان ټیټ کې مضبوط ایمان داسې ایمان د حضرت بلال په شان ایمان هغه ایمان ولکه د ماربلو رنګ څومره چې ولا زور ورکوي هغه ایمان نه اوسي هغه ټیټ ایمان دی حضرت بلال به په شګو د پاسه واچو په شګو د پاسه او بار به د مکې نه وویسته او ماشومان به ورپسې کړل شابه دا دین دې پرېږده دین پرېږدم دقه یو ټکې هغه وخت سره لومبۍ ورځې وې لا منځونه او روجې او زکات او حج نو لومبۍ ورځې وې یو ټکې ادا چې الله یو دی الله احد الله زما یکتا دی یو دی پرېږده د ایمان دی الله احد پرېږده ایمان الله احد په سینه ورته مضبوطه تیږه ږدي بیا مو الله احد ماشومانو د غنو چوکې ورکوي وهی کمیس ته وباسي پرتوک ته وباسي او د هغې غنو په چوکو یې راګیري یو زغلی یې په لارو کې ویني لهو لهان لیکن هغه وخت کې وایي الله احد الله احد دا د ایمان رنګ دی دا چونې والا رنګ نه دی دا د مربلو د کاڼي رنګ دی دا نوځي بیا یې وباسي بیا شګې اچوي په سینه والا ګرمې ګټې ږدي او د خرې پې کوي ماشومان هله شابه امیه وایي راګیرې کې او بیا وایي الله احد الله احد
یو ورځ نه را، دوه نه دي، درې نه دي، هفته نه ده، میاشت نه ده، دقه نخرې دي او غریب مسافر دی، بې کسه بې سوکه، هېڅ څوک یې نشته. قیمت څونه دی د بلال؟ قیمت یې دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره تېرېږي چې دې ته یې وکتل ټیک نه شو، مالک لی ورغی وی خرڅی خو نه، وی ولې لور کوه، د کار نه دی، کار نه کوي، روزګار نه کوي، ټوله ورځ دغه الله وحده او لا اله الا الله او دا چغې وی، د کار نه دی والا، په څو خرڅی، په دومره پیسو، زرې پیسې راوویستې ورې کړې، دا واخله دا واخله. هغه مالک دا بلال وی ابوبکر ته، ابوبکر ما خو ډېر هوښیار ګڼلې، خو ډېر ساده و ښه، وی ولې؟ بېکاره غلام دې رانه په ډېر لوی قیمت واخیست، په ډېر لوی قیمت. دا خو ما ظالم در کو، ما سره دې جوړه ونه کړه، دا خو د کار نه په لږو پیسو مې هم در کو، ما سره دې جوړه ونه کړه، ډېر ساده په ډېر ګران قیمت ته واخیسته. ابوبکر وی بچې ته د قیمت نه څه خبره، تا ته د قیمت نه دی معلوم، دی د خدای په نزد د ډېر لوی قیمت خاوند دی، ته دوکه شوې، قیمتي غلام د نارزان لاړ، قسم په خدای مو مانګي قیمت چې څه دی غوښتل امې دله درکړو، دا خو ډېر قیمتي دی. او چې څنګه یې واخیستو نو حضرت بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دې غشتم که الله له دې غشتم، یا خدای اړه کې کم شی پروت دی. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، ایمان چې زړه ته کوز شي بیا وتو والا نه دی، ایمان زړه ته کوز شو، د ایمان میوې، د ایمان څانګې، د ایمان خوشحالی ستا په دې ټولو رګونو کې خورېږي. ایمان لته کو شو مونږ به راته ښکلی ښکاري، صحابي به بل صحابي ته وی هلکه مانځه له بوځه ارحنا بها، دمه مو که په مانځه، مونږ په مانځه ستړي کېږو، هغوی به په مانځه دمه کېدل، هغوی کې د ایمان خواږه پراته وو، مونږ کې د ایمان خواږه نشته. هغوی به زکات باندې خوشحالېدل، هغوی به په روژه خوشحالېدل، په خپلو ماشومانو بچو به هم روژې نیولې، مونږ خفه کېږو، تنګېږو، مونږ کې هغه د ایمان خوند نشته، رڼا نشته، دغه شی نشته. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. وی د ایمان خوند هغه چا وڅکه چې الله یې په حیث د رب خوښ کړه چې زما الله رب دی، اسلام په حیث د دین ومنه چې دا زما دین دی، محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د پیغمبر ومنه چې دا زما پیغمبر. صرف موږ د خولې منو، د خولې منو، اسلام په حیث د سوچه دین موږ نه دی منلی. خفه کېږې ما د ایمان په مرتبه کې منلی دی، نور نه دی منلی. یعنې زما دین چې څه وایي زه نه کوم، زما دین وایي دروغ مه وایه زه کوم، زما اسلام وایي دوکه مه کوه زه کوم، زما اسلام وی مسلمان ګاونډي ته ضرر مه رسوه زه رسوم، زما اسلام وی په بچو رحم وکړه رحم نه کوم، زما اسلام وی د مسلمان وینه حرامه ده زویم حلاله ده په لږو پیسو یې وجنم، زما اسلام وی چې د مسلمان عزت حرام دی زه اخلم، زما اسلام وی مسلمان سره دوکه مه کوه زه دوکه کوم، زما اسلام وی د مسلمان خور ته د خپلې خور په نظر ګوره، لور ته د خپلې لور، مور ته د خپلې مور ده په دې نظر نه ګوره. ادخلوا فی السلم کافه، سر نخپو پورې په اسلام کې ورننوځي، موږ نه یو ورننه. او چې دا خبرې څوک موږ ته کوي هغې کې هم نخرې راوباسو، که څوک د دین خبرې کوي هغې کې هم شل نخرې راوباسو، که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وایي شابه پکې نکتې راوباسه، که څوک د دین خبرې کوي شیطان پکې نکتې شابه راوباسه. ولې دا خبرې خو ډېرې مزېدارې وشوې هسې نه خلک پې عمل ونه کړي. شابه مولی د مولا دشمن کړی، پیر د پیر دشمن کړی، ګاونډي د ګاونډي دشمن کړی دی، رور د رور دشمن کړی دی، پلار د زوی او زوی د پلار. ایمان چې زړه ته کوشو بیا وته والا نه دی. نو بلال ورته وی ابوبکر ځان له دی غشتم که الله له دی غشتم، که ځان له دی غشتم کار راته ښایه چې درله کومه، او که الله له دی غشتم ما خدای پرېږده سره، ما خپل رب سره پرېږده چې د خپل رب راضي کړم او خپل رب ته چغې ووهم
او خپل رب ته وچاړه خپل رب ته په ځمکه سجدې ولګوم دې ته ایمان وایي کار دی په دې سوچ پکار دی معلم پکار دی تعلم پکار دا نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچے ما ځان لنه غشت ما الله لا غشت انت حر لوجه الله د خدای په نوم آزاد چې رسول الله مبارک خبر شو د ایمان قیمت ته وګوره چې حضور پاک خبر شو نو سو فرمای ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد که بلال ته خپل سردار بلال زما سردار پیغمبر وی زما سردار پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا دې زما سردار آزاد که ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی په خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیره رضی اللہ تعالی عنہ د ابو جهل وینځه ده او د ابو جهل په کور کې اوسېږي ابو جهل ایک نمبر دشمن د رسول الله مبارک لومبي صفه اول کې پیغمبر ته مخامخ ولا عبدالله ابن ابی دشمن دی هغه ښکاره نه دی پټ دی ښکاره دشمن مخ په مخ پیغمبر ته جنګېږي مخ په مخ د پیغمبر مبارک په سر باندې خورې چي او چې پیغمبر د بیت الله مبارک په خوا کې سجده کوي وی څوک بلاړ شي قصاب خانې ته چې پیروان راوالي سلا پیروان ته وي د څاروي د خڅوټو ډک څښا د وینو ډک عقبه ابن ابي معيط لاړ او ډکې راوړي څه پې وکړم حضور پاک ته اشاره وکړه چې کله په سجده پروت دا وله په دې شاته پسه کېږي دی وله په شا کېښه دا دشمن بالکل ټوله مکه دروچته کړې وه ظالم د پیغمبر مبارک په خلاف غونډه دروچته کړې زبردست سازشي د پیغمبر مبارک د مرګ اراده کوونکې د هغې دشمن ابو جهل په کور کې بیبي زنیره او مسلمان الله خو ښایي که نه الله خو د فرعون په کور کې بیبي آسیه مسلمانه نه کړه الله د آزر په کور کې مشرک په کور کې حضرت ابراهیم پیدا نه کړ علیه السلام نو الله خی ورته دغه زنیره مسلمانه ده د ابو جهل کور کې اواز کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جهل خیم درته چې ته د کمې کلمې دشمنې هغه کلمه به د یو تورې ښځې د خولې نه ستا په کور کې راوباسي لیکن هغه به څه چل کو هغه به راګیره کړو نو بیړه بوله غریبه تکه توره مو وه او ویزم د څوک د غریب شتم نه بې کسبې څوکه ده د خلاصي هم څوک نشته نو راګیره به یې کړه او بیا واله زخمي به شوه نو علاج وله څوک وکړي او د دشمن په کور کې نو غریبې به د خپل کمیس نه یا د لوپټې نه ټوکړه وشلوله نو ځان له به پرېوتله دا څه ملهم نشته دارو نشته نو بیا به یې راګیره کړه نو به یې وهله مړه بېادبي د مافي جامې به هم د غریبې نه وویست نو لوپټې نه ټوکړې نه به یې چېرته کپړه وشلوله په هغې به یې وتړله نو بیا به یې راګیره کړه شابه هغه خپله زړه کلمه ووایه او د ایمان دې پرېږده نو په لارو کوڅو کې به یې چیرله راواغېسته نو لاس نه به یې وتړله چور چور زخمي نو یو ځل یې وواله لاس یې وله مات کړه ظالم لاس تیر علامات کا وی پریدم دے ناڈو کی در تغون ماتوم نو ڈاکٹر حکیم لسوک بوزی نو ٹکڑے چتا پیدا کرنو آغا لاس ازان لپخ پلا ہوتا نو یو زلی لرگیو چت کنو پدا سر والا چی پا سرو لگی دا نظر دا غریب اللہ لندش اوس یو غریب خزه یو په پردي کور کې یو په سترګو ړنده شي دا به څه کوي دا به اودسماتي سره څه کوي دا به غسلخانې سره څه کوي دا به ډیران سره باتروم سره څه کوي ړنده شو په تپ تپیت او بیا څه وایي ورته وایي زه شابه سترګې مې دله ړندې کړې خپل یو خدای چې ته ورته وایې که نه هغه ته ووایه چې دله جوړې کړي پیغور
په تپ تپي غریبه لاړه کوټې ته ننوت نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې والی ویې ژړل او څه وایي الله ستا دپاره صرف ستا دپاره نور زما دې سپېره سره څه نشته د تا یو منم دی وی نه دا یو نه دی صرف ستا دپاره زه د اوالم او وجود مې زخمی شو الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه کوم خپل رب ته فریاد ته یې نه کړ ټوکړه مې ته تا بیا اوالم الله نو اډوکي راله مات کړ الله درد مې تیر که خو ما تا ته فریاد نه دی کړی زما رب خوشحاله دی پروا نشته دې ته مینه وایي دې ته ایمان وایي چې دلته اړکې پروت دی چې زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې زما رب خوشحاله شي زه دې زخمي شم خو چې زما رب خوشحاله وي او زما رب خفه نه الله ته خوشحاله پروا نشته لاسمات شدن لمې وتړه الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه مې لاس اوچت کړی دی پروردګار اوس یې په لرګي ووالم سترګې ړندې دی بیا هم درته فریاد نه کوم الله چې ته په څه خوشحاله زه خوشحاله نه کوم فریاد خو اوس یو پیغور یې راکه الله هغه پیغور نشم زغملی او ستا د نوم پیغور یې راکه چې ورشه عرب ته دې ووایه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي نو ستا د نوم فریاد نشم پیغور نشم زغملی الله دوه کاره دي یو راله وکړه اوس یو وکړه یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه ساره نوبت او یا دا سترګې واپس کا ستا پیغور نشم زغملی یو کار الله وکړه یا مړه کړه چې ساوخي یا دا سترګې واپس کا ستا پیغور راکړې الله غیرتي ذات سترګې ورته واپس کړې جوړه کړه خدای نو راووته د کوټې نه حقه پیغور یې ورکړه ودې وې خدای ته او یا ومې وې ورته وګوره زما سترګې خدای جوړوي دې ته ایمان وایي هغه ایمان چې زړه ته کوی شوی دی دا هغه ایمان دی چې زړه ته کوی شوی دی او دا هغه ایمان دی چې د ماربل او د کاڼي رنګ دی دا په مګلو نه ختمېږي څونه مګې صفا بروي د حضرت ابوبکر صدیق کم چې د حضرت عمر فاروق کم چې د حضرت عثمان او کم چې د حضرت علی مرتضی هغه ایمان کم چې د حضرت بلال او کم د حضرت خباب او کم د بیبي زنیرې هغه ایمان او تو والا نه دی حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراله بخاری کې حدیث دی رسول الله مبارک خپل صادر راغونډ کړو خپل صادر هغه ځان ته بالغ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډواله ابو ذر ډېر تنگ شو ډېر زیات او حضور پاک لراغی یا د الله رسوله الا تدعو لنا موږ له دعا نه کې خو به خو وته مونږ خو والی شو مونږ خو کنځلی شو مونږ خو تبعی شو الله رسوله ته موږ له دعا نه کې هاي بل څوک نو که کمزور ایمان وي تښتېدلی به حضور پاک ورته وی ابو ذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین و زموږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اری راوړی ده په سر د پاسه یې وځېښوی او د سر نه خپو پورې اره کړی دی خو ایمان ته نه دی وتی صبر کوه صبر کوه الله بخیر دا ایمانو سے مضبوط ایمان او کلک دا نورم مضبوطیږي د الله په ذات او کمزوري ایمان پوټې غوندي ایمان چې لګم په زور راشي بیا وځي معمولی غوندي ځکه خو ما تاسو ته وویل چې نن ډېر کشر کل او نوجوان طبقه خصوصا د کالج او د یونیورسټو هلکان بچي
دا د اغیارو د لاسه د ایمان نه لاړل، دا د دوستانې د لاسه چې دوست دی بې ایمانه دی لاړل د ایمان. دا د معمولي د مخکې ورځو کې راته چا ووایي په یو ځای کې مې بیان کوم، ډېر افسوس ډېر افسوس. وی یو هلک دی دلته د ختم نبوت منکر دی هلک دی. مې دا ولې؟ ته به م وخاندې وبه م ژاړې چې خدایه دا ولې؟ وی دا ورته د یو ځای نه د میاشتې ایزیلوډ کېږي، ایزیلوډ ایمان یې پرېښود. دا ایمان دی، دا کچه ایمان دی، دا کمزور ایمان دی، دا کلک ایمان نه دی. زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله، دا هغه ما ته په درس کې هغه دا خبره کړې. وی مردان کې را روانه وم، یو ګاډي والا راته ودرېده، او ډېر قیمتي نوې ګاډی و، ودرېده و سړی را کوش و را تر غاړه وته، ډېر قدر یې زما وکړ، ډېر زیات قدر. او ما ته وایي چې الله راخېږه چې دې ورسوم. ما وی نه بچې بس زه خو بس ته خېږم، هغه زمانه د بسونو چې نه تو بس ته څنګه خېږي. او وی لاړه او هلته د دوکان نه بلا فروټ را واغېشتل، کیلې مالټې هر څه چې هغه وخت کې و، بلا ګوته یې ډکې کړې او هغه یې شاته کېښودې زما دپاره، او زه یې مخکې سیټ ته راوخېږولې. هغه به چاله تکلیف نه ورکو، که چا به موټر ته وخېږو که نه، او ښار ته به ته زه به ورسره وم. نو چې داسې به لاړ وي بس مسلمان، هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي، مسلمانه به دې بس ته مې نه نه مولوي صاحب رسوم دی نه، مسلمانه تکلیف مه کوه، نه دا عادت. وی خیر ما وی چې دې ګاډي ته مې وخېږوي چې نه 400 تېره ورسوم. ما ورته مسلمانه دلته زمونږ علاقه را بس ته وخېږوه؟ وی چې نه. وی ما چې ته یې څوک ما ونه پېژندل. وی هغه وی چې ما هم وی چې دا تپوس به رانه کې. وی ما ته وی چې مولوي صاحب زه ستا شاګرد یم، تا سره مې وړه دوره کړې، خو د سړي نه ګیره شته وه لکه یا مینه، نه ګیره شته او نه برېت شته، سونا مونا دی په نیمه کې دی ماشاءالله. خیال دې راغی که نه؟ ښځه هله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي. نو تا ته ایجاب وشو، قبول دې نه دی ویلی، او ښځه دې خپله کړه. امینه زه ښځې ته برې دوا وکړو، ما ته یې وی تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم اکوړي ته، غټه دوره مې هلته وکړه. وی ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل، تا عالم شوې دوره دې کړې ده، ګیره دې نشته، برېت دې نشته، سر دې سرتور، دا ټیې مچولې. وی راته وی چې مولوي صاحب چې زه لاړم د شیرګړ سره خوا کې یو جومات کې امام شوم، یو سړي را یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړه، د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت، پلیټ ملیټ نو، د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و. ما ته چې استاد جي راشه دا ډوډۍ والا، ډوډۍ مې د لاسه واخېسته. وی ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ، ساک خو پلیټ کې پروت دی، که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه، او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو؟ وی هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسائی شو. هغوی ښځه م راکړه، دا کم موټر کې ګرځم دی م راکړه، بنګلې م راکړه، تنخې م راله مقرر کړه، او ښه عزت یې راله راکړه. نو زه په هغه اسلام څوک یم چې زما عزت پکې نه او زه د جوارو په ډوډۍ ساګ ماله خلک راوړي، ماله دا دین پکار دی. ما یو چې ودروم موټر ودروه بس، لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه، بنګله وه، موټر وه، اخرت نه ته دې دپاره دې پرېښود. تا دا دومره حدیث چې وي، تا دا معلومه نه کړه چې دا عیسایت کم دین دی، اسلام کم دین دی. تا ته دا نه دي معلوم شوي په دومره حدیثو کې. وایي ما ورته چې بچې داسې نه ده، ته چې څه وې دروغ وایې، دا نه چې بس تا دې ډوډۍ ودې غورځولو او نیغ لاړې، دا بس تا د دې سره مخکې نه رابطه وه، مخکې د تا جراثیم در دننه کړي وو، وایرس
خو دغه وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد یې کړی او تباه یې کړی. هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کوې خواري کوي ته نه کوې ښځه هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغې چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکوي. او الله څه فرمایي الله وی که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې خیرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې وله ورکړم کړ ایمان پاس شو سړی لاړې صحیح شو صاحب دا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځول او ساګ یې دله راوړو دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې زما وروڼو د کشرانو ته مې دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې ځم یو طرف ته دا ماشومان چغې وې هغه مولي صاحب هغه دی لاړ چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وایي د کشرانو بچو ته م ویل تاسو ته م ویل چې بچې خپل ایمان مضبوط کې ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته م ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کې لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دا د الله سره مینه ذکر کوئ لا اله الا الله زیات ذکر کوئ په دې ایمان مضبوطېږي فضول غیبت او چغلۍ نه څه جوړېږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطېږي لا حول ولا قوة الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوئ بچي م کښېنوئ په خپل هم کوئ څلور څیزونه مې درته وښودل او پنځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ٹھیک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوة الا بالله او بالله العلي العظيم او یو درود شریف دا وایه